دوستانو نظر محمد چې نن سهار په حق باندې ورسېدو سو وخت مخکې چې هغه په ډیر سختو حالاتو کې په هسپتال کې پروت او بیمارو هغه ډیر زیات ضعیف شوی هم قدرمندو دوستانو نظر محمد خو به تاسو پیژندو چې د پښتو ډرامو یو مشهور او یو نوموړی لیکوال او په ډیرو ډرامو کې کار هم کړی دی هغه چې نن سهار په هسپتال کې په حق باندې ورسېدو او د دې دنیا نه لاړو چې په هغه باندې ډیر مشهور اداکاران او د پښتو ډرامو اکټران ډیر زیات خپه دي او د غم اظهار کړی دی او اسماعیل شاهد هم د هغه په باره کې خبرې کړې دي وایي چې ما سره به په ډیرو ډرامو کې کار هم کولو او ما ته به ډرامې هم لیکلې او وایي چې زما ډیر ښه ملګری هم و ملګرو نظر محمد خو به تاسو پیژندو ځکه چې په ډیرو مزاحیه او د خندا په ډرامو کې کار اسماعیل شاهد سره هم کړی دی هغه چې څه وخت مخکې په فالج اټیک کړی او بیا هسپتال کې و چې میاشت نیمه هسپتال کې تیر کړی و او بیا کور ته تللی و خو دا ډیر وخت شو چې هغه ډیر زیات ضعیف شوی او ډیر زیات بوډا شوی او چې بیخي د ګرځېدو هم نه و ګورو دوا ورته کوي چې الله پاک یې وبخي او الله یې هغه جهان خسته کی اسماعیل شاهد هم په خبرو کې ویلي دي چې دوا ورته کوي چې الله پاک یې وبخي او الله پاک ورته جنتونه نصیب کړي دا خبره اسماعیل شاهد په انټرویو کې کړې دي او ویلي دي چې نظر محمد زموږ د پښتنو ډیر زیات خدمت کړی دی چې اوس ورته د دعاګانو ضرورت او ټول مسلمانان ورته دعاګانې کوي قدرمندو دوستانو دا ویډیو د نظر محمد په باره کې وا چې در سره مو شریک کړه ژوند مو ډیر ښه خوشاله او آباد اوسئ